په داسې حال کې چې افغانان د فقر او لوږې سره مواجه دي، اشرف غني او نږدې یاران په خارج کې په موجللو قصرونو کې اوسېږي. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو هغو افغان پخوانیو چارواکو شتمنۍ په اړه یو ځانګړی ریپورټ خپور کړی ده چې په تېرو 20 کلونو کې بېلابېلې حکومتي دندې درلودې په فساد تورن و. راپور کې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب، د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور، د ولسمشر پخوانی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمي، خالد پاینده او ځینو نورو چارواکو یادونه شوې ده. یا د ورځپاڼې د ملي امنیت د پخواني سلاکار حمدالله محب له خولې لیکلي چې د امریکا په فلوریډا کې د سمندر پر غاړه په یو ګرانبیه کور کې اوسي. ریپورټ کې راغلی چې دا کور د ښاغلي محب د خواخې په نامه ده. حمدالله محب یا د ورځپاڼې ته زیاته کړي چې په واشنګټن ډي سي کې هم شتمني لري. دا شتمني چې تر ډیره کورونه یا اپارتمانونه دي په متحده عربي اماراتو، امریکا، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو کې اخیستل شوي دي. وال سټریټ ژورنال یوازې په دوبۍ کې د شتمنیو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې معلومه کړي چې ګڼ پخواني افغان چارواکي د جمهوري نظام له سقوط وروسته په دې ښار کې میشت شوي او هلته خپل شخصي کورونه یا اپارتمانونه اخیستي. د بلخ پخواني والي عطا محمد نور په اړه ویل شوي چې د دوبۍ په یو ګرانبیه سیمه کې یو اپارتمان لري او هلته میشت شوی ده. د ولسمشرۍ د پخواني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په اړه ریپورټ کې راغلي چې د ترکیې پلازمینې انقرې په یو ګرانبیه سیمه کې کور لري، خو معلومه نه ده چې دا کور څه وخت اخیستل شوی ده. په نورو چارواکو کې د اقتصاد د پخواني وزیر مصطفی مستور نوم هم راغلی ده. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې دوبۍ کې جایداد له وزیر کېدو مخکې اخیستی او دا مهال استانبول کې هغه اپارتمان کې اوسي چې له سقوط څو میاشتې مخکې یې اخیستی و. په جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې د وروستي وزیر خالد پاینده په اړه ویل شوي چې واشنګټن ښار ته نږدې 2 کورونه لري. ښاغلي پاینده منلي چې په دې کې یو کور یې په نغدو پیسو اخیستل شوی. ویل کېږي چې په دواړو کورونو بیه شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر ده. یاد دې وي چې ښاغلي پاینده 13 میاشت مخکې بي بي سي سره یو مرکه کې ویلي سره په یو مرکه کې ویلي چې د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره د امریکا په واشنګټن کې ټکسي چلوي. د مالیې یو بل پخواني وزیر اکلیل حکیمي په اړه په رپورټ کې راغلي چې د امریکا په کالیفورنیا کې 10 کورونه لري. وال سټریټ ژورنال وایي په دې کې ځینې کورونه هغه مهال اخیستل شوي چې نوموړی وزیر و او ځینې نور بیا له وزارت وروسته رانیول شوي دي. په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان پر حکومت او لوړپوړو چارواکو بیا د فساد تورونه لګېدلي دي او نړیواله ټولنه همدا فساد د جمهوري نظام د نړېدو یو لامل هم بولي.